دونکو غلام احمد هاشمي، حمید الله حمید، محب الله خادم لیک راغلی او پوښتنه کوي، وایي که چیرې یو سړی په روژه کښې د نیولو او ماتولو نیت ونه کړي روژه ونیسي، دا روژه یې صحت لري او که نه؟ حضراتو عجیبه سوال مو کوي چې روژه ونیسي او نیت یې د نیولو هم نه وي کړی د ماتولو یې هم نه وي کړی. دا لکه یو سړی دی نه مړ دی نه ژوندی، نه مړ ته دی نه، دا څنګه روژه ده چې دی نیت نه دی کړي د نیولو، نیت یې نه دی کړی د ماتولو او دی روژه کوي. د سهاره تر ماښام دا بنایان هغه بنایي کوي، نو نه هغه چای څښلي دي، نه هغه ډوډۍ خوړلي، نه خلاص شوی دي، اوبه یې نه دي څښلي، دا کتاب روژه نه بولي. د روژې تعریف زده کوي حضراتو، وایي روژه ورته ته وایي، وایي کف دي د خپل نفس د اشیاء ثلاثه ورسه د طلوع الفجر جاکر تو غروب شمس معا دا قید ورسره چې خوراک او څښل او خپل د کوروالا سره یو ځای کېدل د هغه وخته چې سپېدې راوچاودلې بیا تر هغه وخته چې لمر لوېږي د دغه درو شیانو دا سړی بند دی، اما نیت به ورسره که داسې وي چې یو سړی دا ټوله میاشت د روژې نیت د روژې نه لري، د سهاره تر ماښامه هېڅ شی ونه خوري، نور عمل هم ونه کړي، یوه روژه لا روژه نه ده نه ده نه ده. ولې د روژې دپاره لکه لمونځ لکه حج دا اسدانیت شرط اضافات شرط فات المشروط که د چا او دس نه وي او دی لمونځ کوي لمونځ یې باطل. د دغه سړي چې نیت د روژې نه و کړی بیا که تر ماښامه دغسې وچه خوله ګرځي روژه یې نسته قضا د روژې پر ده فرض عین ده، اعاده د دا ورځو به کوي هر څه چې هغه مثلا په دغسې ګزاره د ورځې پر ځان تېرې کړي چې نیت د روژې نه و، ماتول یې هم نه وقت، نیول یې هم نه وقت، بالکل غافله دي. هغه روژه مثل منسیه ده، د سهاره تر ماښامه هېڅ نه دي خوړلي، روژه نه ده، قضا پر ده فرض عین ده. والسلام